په وروستیو کلونو کې افغان ترانس پروژه په ځانګړي ډول د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ د بحث ګرمه موضوع ګرځېدلې ده. دا پروژه د سیمه ییز نښلون په برخه کې تر ټاپي وروسته دویمه ستره پروژه ده چې د عملي کېدو په صورت کې به روسیه، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان یو بل سره ونښلول شي. تازه د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توکایف د اوراسیا د عالي اقتصادي شورا په غونډه کې ټینګار کړی چې د سویلي اسیا، منځني ختیځ او افریقا بازارونو ته د لاسرسي لپاره د افغان ترانس پټلۍ پراختیا اړینه ده او همداراز د اوراسیا پراختیایي بانک مالي ملاتړ مهم بللی دی. ورته مهال د چارو شنونکي د افغان ترانس پروژه د افغانستان اقتصادي او ټولنیز ارزښت سربیره کاري بوختیاو لپاره مهمه بولي. دوی په دې اړه وایي د دې لپاره خلک په کار باندې ګمارل کیږي. د نوي مدیرانو، د نوي رئیسانو، د نوي کارمندانو لپاره خالي بستونه پر لار باندې اچول کیږي. زما بزګران تشویق کیږي او زه کولی شم چې زراعت څخه صنعت لار پیدا کړم او داخل صنعت څخه نړیوال صنعت لار پیدا کړم او د وروسته پاتې هیوادونو قطار څخه مخکښ هیوادونو ته لار پیدا کړم. ای که از طریق خط آهن افغانستان و کشورهای منطقه و فرامنطقوی وصل شود، نه تنها که افغانستان، کشورهای آسیای میانه و مرکزی منفعت کسب میکنند. ما امیدوار هستم تقابل ها را کنار بگذارند به اساس تعریف منافع ملی با افغانستان بیان مراودات اقتصادی سیاسی را منسجم بسازند. له دې سرسم د چارو یو شمېر نور شنونکي وایي د دې پروژې په بشپړېدو سره به د افغانستان صادرات زیات او دغه راز به له دې لارې افغانستان هر کال د ترانزیت په ډول ښه عواید ترلاسه کړي. د افغان ترانس چې کومه پروژه ده، کوم پراجکټ دی، دا د سیمې په سطح باندې هم قزاقستان ته، هم افغانستان ته، هم د سیمې هیوادونو ته، اروپا ته، ان تر افریقا پورې دا به لویه ګټه ورسوي. دا به یو لوی کمربندي. افغانستان به د وصل نقطه، افغانستان به د اقتصاد یو محوري انشاءالله چې په دې باندې راتاو شو زمونږ او ستاسې به هم اقتصاد غوړېږي، ورسره به د نورو هیوادونو دپاره لویه ګټه رسېږي. ولې څومره چې لارې مواصلاتي لارې ښې کېږي، داسې پروژې پلي کېږي او د دوی په کم ارزښت باندې هیوادونو ته لیږل کېږي، نو دوی کولی شي چې یو ښه عواید ترلاسه کړي. د معلوماتو له مخې د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ د پروژې لګښت له 4.8 میلیارډ ډالرو تر 7 میلیارډ ډالرو اټکل شوی او ټاکل شوی چې تر 2020 کاله بشپړه شي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به افغانستان په وچه کې له یوه ایسر هیواده د سیمې پر لوی اقتصادي لارې بدل شي.